یک بانوی تجار که رئیس کمپانی نوبهار افضلی است برنده این رقابت اعلان شد. حافظ محمد صدیق صدیقی رئیس تدارکات وزارت امور داخله میگوید که رقابت داوطلبی پروژه های قراردادی در وزارت امور داخله به طور شفاف برگزار می شود. د تدارکاتی اصول مطابق مونږ خپل وطنداران تاجران شرکتونو ول راغوښتي وو او هغه وطنداران ټول راغلي دي چې په هغه کې وناس طبقه هم شرکت لري او ذکور هم او دوی خپل افرونه راوړي دي او دلته شفافه او آزاده داوطلبي شوې ده چې د دې داوطلبي په نتیجه کې ګټونکی شرکت چې ده هغه زمونږ د یوې خور ده چې هغه رئیسه ده او هغه برنده شوې ده. په شفافه توګه باندې دا پروژه مخته تللې او ټولو وطندارانو ته اطمینان ورکوو او دعوت ورکوو چې په ازادانه توګه سره بغیر د کوم توپیر او امتیاز نه دلته موږ سره په د پروژو په داوطلبۍ کې شرکت کولی شي. دکتر عزیزه افضلی رئیس کمپانی نوبهار افضلی که در رقابت پروژه تهیه زغال سنگ در قوای پلیس مرکزی وزارت امور داخله برنده اعلان شده است، از شفاف بودن داوطلبی صحبت نموده و میگوید ما در اینجا فرق‌گشایی داشتیم، پروسه به طور شفاف بود. دیگه از خانمایی که تجارت پیش هستن میتونن در این پروسه اشتراک کنن. ما بازم تشکر میکنم از برادران امارات اسلامی، واقعیت پروسه شفاف پیش رفته و خودم تانستم که در امی پروژه زغال سنگ در وزارت داخله یکی از برنده ها باشم.